अस्सलामुअलैकुम फनी विला के ज़िलमनो हाफसा सरा हाजिर उम्मीद है कि मौका है खैर सरा है राजा की विला स्टार्ट हाँ नो पदन विला के जो माँ पेपर दे DIT और जुमे और जुमदा नो तकरीबन 12 बजे रवान मज़मा DIT पेपर ला तकरीबन टेक्निकल कॉलेज के जम पेपर दे और से दादा उस पर मोटरसाइकिल रवान है बारान छे रोड खोले ښکاری دواړه طرف شینکې دی او پټي دي نو راځئ چې ځو ټیکنیکل ته په دې لاره بس شاټونه والو اوبه ستاسو سره شریک کړو نو راځئ چېرته هم مزه یې ګپ شپ ولګو ویلاګ پوره وګورئ نو کړپې نه والا نوی کلی پورې په دې روډ باندې کار سٹارټ دی نو تقریبا 4 کیلومتر به کړی دا ټوټل 8 کیلومتر دی او دې 4 کیلومتر پاتې نو په دې کې چې کله باران ډېرې زیاتې خټې دي پرون باران شوی خو ګاډي بيزي راځي د دې وجې خټې دې ډېرې کمې شوي دي یو زه د سواړی مین چوک ته رارسېدم د یو ملګري په انتظار یم چې راشي نو بیا به ځو کالج ته او سواړی مین چوک کې یو چېرته هم مزه میمونځ به کوو انشاءالله دې چوک کې 12 بجې مات کې چېرته هم مزه زموږ سره په دې وخت کې مونږ خپل کالج ته راورسېدو دا یو ملګری دی پیپر دی وایي دلته وایي لږ هایلایټینګ کو بیا پیپر له ځو دې وخت کې مونږ خپل حال ته راورسېدو په دې ځای کې به زموږ پیپر وي او اوس لا وختي دی 12 بجې تقریبا نو زموږ پیپر به 2 بجې دی نو مونږ به د دې نه وروستو دلته د هلک ملګری وایي لږ هایلایټینګ کوم بیا به زه مانځله او مونځ یو کو انشاءالله به یوه بجه باندې مونځ دی چې مونځ وکړو بیا به راځو دلته زموږ پیپر دی دا ملګری لګیا دی دا له هایلایټینګ کوي او دلته ټیچران ناست دي دلته زموږ کورسۍ دي او ډېر ښکلی حال دی هټ حال دی ټیکنیکل کالج دی بونیر ټیکنیکل کالج ډرایوینګ حال دی په دې کې دا کورونه دا نقشې جوړېږي اپله پکې نور هم دي د ووډز د دغه مطلب حصې والو دا ټول په دې ټیکنیکل کالج کې کوي دې سټډي کوي او دا کور یې تقریبا جوړ کړی دی دا سټارټینګس دا نقشې دي داسې نقشې به تاسو په دې کې دا ټول حال دی په دې وخت کې د کالج چوټیانې دي زموږ پیپر یې راوایي چوټیانې دي دلته دا ښایي دا بورډ یې ورته لګولی په دې باندې ورته ښایي داسې ورته دا کورس دی او چېرته هم مزه یې زموږ علاج پوره وګورئ بس مونځ وشو مونږ واپس شو دا به په کالج کې دا د دغه ګراونډ دی د باسکټ بال شاته پکې دا بل دی د ولیبال ګراونډ دی پکې ډېر زبردست او ښکلی کالج دی باسکټ بال ګیمونه پکې کېږي اوس ورا ګراونډ شاړ دی او زموږ پیپر ته په 2 بجې پیپر د لا شته یو نیمه ګنټه تاسو ته ما سهار ویلي وو بیا مونږ ته د مانځه نه وروسته مکملانه شو مونږ ویډیو ونه کړه نو بس پیپر مو شو پر دې خو تقریبا 5 بجې دي مونږ کور ته راورسېدو اوس زه کرکټ لا رالمه تاسو لږ کرکټ وګورئ
بس کرکټ خو په میچ مونږ وګټو او د ما را موبایل یو ماشوم نیولی ده هغه پکې خپلې کمنټري هم کړې ده هغه پکې هم تاسو اوس وګورئ او بس دا ویلاګ هم په دې ځای اختتام ته ورسېدو د نورو ویلاګو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ لایک شیر کړئ ستاسو په سپورټ به موږ مخکې ځو او ستاسو لپاره موږ ښکلې ښکلې ویډیوګانې راوړو والسلام